د اروپا د پرمختګ لاملونه کوم دي؟ جغرافیا د اروپا په اوسني پرمختګ کې څومره ګټوره ثابته شوې ده او په دې پوهیږئ چې جغرافیه د اروپایي ټولنې په څیر د یو ځواکمن اقتصادي بلاک د جوړولو په وړاندې کوم خنډونه جوړ کړي دي؟ سلامونه او مینه مې ومنئ. درنو کتاب لوستونکو، نن د دې کتاب یعنی د جغرافیې بندیان کتاب په 4مه برخه لویدیځه اروپا د اروپا په جغرافیه ورته په پیښو اقتصادي او نظامي ستونزو سربیره د یووالي او په راتلونکي کې د تیت پر کېدو په لاملونو غږیږو. نو راځئ چې بسم الله کو. زه ولي یم. د جغرافیې بندیان کتاب 4مه برخه پر لویدیځه اروپا راڅرخي. لیکوال لیکي چې د عصري نړۍ خواله او بدواله له اروپا سرچینه اخلي. دغه لویدیځې خاورې روشنفکري او روناندي زیږولې چې صنعتي انقلاب ته لار هواره کړي او صنعتي انقلاب بیا زمونږ د چاپیریال هر څه اغیزمن کړي دي. د دې هر څه لپاره مونږ د اروپا له موقعیت مننه کولی او ملامتولی هم شو. که ټول اروپا ته نظر وکړو نو د 28 هیوادونو ټولګه یې ګڼلی شو، خو ډېری هیوادونه یې طبي موانع لري او د یو بل څخه یې جلا کړي. همداشان طبیعت د اروپا د ځینو سیمو د پراختیا مخه هم ډب کړې ده، خو که د نړۍ د نورو برخو سره پرتله شي په حقیقت کې چې اروپا له رحمت ډکه جغرافیه لري. همدا لامل دی چې اروپا په نړۍ کې لومړني صنعتي هیوادونه هم ورکړي دي چې وروسته بیا په لومړي ځل په صنعتي کچه په جګړه هم اوښتي دي. که ټول اروپا په نظر کې ونیسو، غرونه هم شته، سیندونه هم شته او داسې درې هم شته چې مونږ ته وایي چې ولې په اروپا کې دومره ډېر ملتونه او هیوادونه واقع دي. اروپا د امریکا په څیر نه ده رامنځته شوې. که د اروپا د جوړښت په اړه ولولئ نو پوه به شئ چې دا د زرګونو کلونو د هڅو، بریاو او ماتو نتیجه کې رامنځته شوې او د مختلفو جغرافیو او ژبنیو سیمو ترمنځ ویشل شوې هم پاتې شوې ده. د جغرافیوي ستونزو په لړ کې که وګورو نو طبیعت هم په اروپا کې د ځینو سیمو د پراختیا مخه ډب کړې ده. پایرنس غرونو د شمال په لوري د فرانسې د پراختیا مخه ډب کړې ده. همداشان هسپانیا هم په بشپړ ډول یو هیواد نه دی. کاتالونیا زیاتره وختونه غږ پورته کوي او خپلواکي غواړي. فرانسه د طبیعي موانعو له امله جوړه شوې ده او هغه موانع پایرنس غرونه، آلپ غرونه، رین سیندونه او د اتلانتیک سمندر دی. یو ډیره مهمه نقطه چې ولې د ځمکې په دومره کمه ساحه کې دومره زیات هیوادونه رامنځته شوي، د دې دومره هیوادونو د رامنځته کېدو لامل هم دا دی چې دوی له یو بل سره وصل نه دي. سیندونو جلا کړي دي او دې سیندونو په ځینو ځایونو کې د پولو رول هم لوبولی دی. که څه هم تړلو سیندونو چې آرام حرکت لري طبي پولې رامنځته کړي او اروپا یې په بېلابېلو هیوادونو ویشلې ده، خو همدې سیندونو همدارنګه د ترانسپورټ لپاره هم مناسب لارې برابرې کړي چې سوداګرۍ ته یې پرمختګ ورکړی. د اروپا بله جغرافیوي ستونزه دا ده چې په شمالي او سویلي برخو ویشل شوې ده، چې شمالي اروپا شتمنه او سویلي په هره برخه کې وروسته پاتې ده. همداشان په صنعتي او اقتصادي پرمختګ کې هم شمال تر سویل مخکښ دی. د اروپا شمالي سیمه له فرانسې نه د اورال تر غرونو او روسیې پورې یو اوږد پروت دهلیز دی او شمال لوري ته د شمالي بالتیک سمندر واقع دی. دا ځمکه په لوړه او بریالۍ کچه کرنې ته جوړه ده او ورسره د اوبو بندرونو د همدې کرنیزو حاصلاتو لپاره سوداګري اسانه کړې ده. د ځمکې په دې ټوټه ټولو هیوادونو کې فرانسه په ښه موقعیت کې واقع ده او له خپل موقعیت نه ګټنه هم کولی شي. فرانسه یوازینی اروپایي هیواد دی چې هم د شمال او هم د سویل ځواک دی. سویل او لویدیځ ته بیا ډیر هیوادونه د 2مې درجې اروپایي ځواکونو په لیکه کې پاتې دي او دوی نسبت خپل موقعیتونو ته ویشل شوي دي. د دوی له ډلې ایټالیا هم څنګه چې لازمه ده پرمختللې او په ځان متکي نه ده. همداشان هسپانیا هم په ښه حالت کې قرار نه لري. هسپانیا له هغه هیوادونو څخه ده چې په 2008 کې مالي ناورین تر ټولو ډیره وځپله. که یونان ته ورګرځو نو هغه هم له ورته ستونزو سره مخ دی. ډیری ساحلونه یې له ډبرو نه جوړ دي چې د کرنې لپاره هوارې سیمې هم لري، خو دومره هم نه دي چې یونان دې په وارداتي هیواد بدل کړي. د اروپا د نورو هیوادونو سره سوداګریزې لارې پرېږدي. بله خوا یونان او ترکیه خپلو کې جوړ نه دي او یو بل ته د دښمن په سترګه ګوري چې په سیمه کې د دوی اقتصادي راکړه ورکړه
کمرنګه کړې ده. خو په ټوله کې ویلی شو چې اروپایي زون کې فکري درز موجود دی او چې هر وخت دغه ټولنه ګواښلی شي. د ځینو اروپایانو هغه خوب چې اروپایي ټولنه به د وخت تر ټولو متحده ټولنه پاتې کیږي او عامه بهرنۍ او دفاعي پالیسي به لري، خو داسې نه ده. دغه ټولنه د پاشل کېدو په خوا روانه ده او لیدل کېږي چې اوس مهال ټوله اروپا په امریکا تکیه ده. د دې برخې له لوستو ما یو څه درک کړل، هغه د دې هیوادونو د یو بله ډار دی چې هم د اروپایي ټولنې او هم د ناټو غړي دي. همداشان جرمنیان له روسیې او فرانسې نه د ډار په دایره کې ژوند کوي. د اروپایي ټولنې له منځه یوازې جرمني او فرانسه هڅه کوي چې یاده ټولنه سره یوځای او متحده وساتي. دوی اوس مهال یو بل ته د طبي ملګري په صفت ګوري، خو جرمنیان بیا د ځان سره دویم پلان هم لري او هغه د روسیې په تړاو دی. نورې اکثریت غړي هیوادونه وړو کې شګه لري او دا یې په اوږد مهال کې د پاشل کېدو سبب ګرځېدی شي. دلته د کتاب یوه برخه کټ مټ رانقلوم. لیکوال لیکي چې جرمني ژمنو چې یو ښه اروپایي هیواد پاتې شي. جرمنیان پوهېدل که ټولنه له منځه ځي د جرمني پخوانۍ ستونزې او ویرې بیا رابرسېره کېږي. جرمني اوس مهال په اروپا کې تر ټولو ډېر مالداره هیواد دی. 82 میلیونه نفوس لري او د نړۍ 4م ستر اقتصاد هم شمیرل کېږي. د ټولنې د ناکامېدلو به جرمني په اقتصادي ډول له ستونزو سره مخ کړی وای. د نړۍ دې 3م ستر صادروونکي هیواد او اقتصاد نه غوښتل چې خپل نږدې بازارونه او انحصار د ځان پالنې په حالت کې وویني. د جرمني ملت لرونکي هیواد سره لدی چې د جوړېدو راهیسې یوازې 150 کلونه تیریږي، اوس مهال د اروپا په غوره ځواک بدل شوی هیواد دی. د جرمني ملت لرونکي هیواد سره لدی چې د جوړېدو راهیسې یوازې 150 کلونه تیریږي، اوس مهال د اروپا په غوره ځواک بدل شوی هیواد دی. په اقتصادي چارو کې بې رقیبه دی، غلې خبرې کوي، خو د اروپا په بڼه ستره برخه او ټوله لویه وچه ورته غوږ ده. سره له دې چې نړیواله اقتصادي پالیسي لري، خو ځینې وختونه غلې خبرې کوي او ځان له جنګ لرې ساتي. د دغې برخې لوستمو د اروپایي ټولنې په راتلونکي او متحد پاتې کېدا شکمنوي، بلکې یو یقین درکوي چې که دوی همداسې د یو بل د کور غلا ته شیبې شماري، نو لرې نه ده چې یو ځل بیا دی اروپا د یوې اوږدې جګړې میلمنه شي. زموږ خواته هم د ډېرو بدې سترګې را برندې دي. خدای دې موږ په خپل رحم د جګړې له اوره وساتي او په دې روان بحران دې د برلاسۍ توان او حوصله را عطا کړي. درنو کتاب لوستونکو، دا د جغرافیې بندیان کتاب د 4مې برخې لنډیز. که په دې تړاو کوم وړاندیز، نظر او نقد لرئ، نو کولی شئ چې په تبصره کې راته ولیکئ. تر بیا ښې چارې.